عبادت دے مونږ ځان ستړی کو پنځ پیریانو ته سنت عبادت نخکاری او دعا دې پسې نه کوي د امام ربیعی نه دي کړي زمون پنځ باندې مونږ هم فرض پسې دعا کو د سحر مونږ فرض دے د ماجیګر فرض دے د جنازې مونږ فرض دے مونږ هغه پسې دعا کو اذا فرغت من الصلاه المكتوبه فتح في الدعاء د ابن عباس سے دای سم مونږ څنګه کړي لیکن د ابن عباس سے د لفظ اخری صدا دا من مطلق الصلاه کله سنن نو فارغه فتح في الدعاء بین دعا کې ځان ستړی کوا مونږ د سنتو پسې دعا کو او پنځ پیریان نه د فرض پسې دعا کوي نه د سنتو پسې ولې د جنازې مونږ فرض دی ولې به دعا نه کوي دلته وینا نه فرض مراد دي سنت نه دي چې فرض مراد دي نو د جنازې مونږ خو فرض دی کنه الته به ولې دعا نه کوي نو دین نه چې قرآنی باندې پنځ پیریان بالکل یا عمل نه دی کړی بہرحال دعا بعد الجنازه متعلق خدا کتاب المغازی د واقعي غ روایت مشته دي چې غزوه موته کې شهدا او شولا نبی علیہ السلام صلی الله علیه زید بن حارثه باندې او په جعفر طیار باندې عبد الله بن رواحه باندې جنازه وکړه ثم قال استغفروا لاخيكم به اعلانو ک چرونو ته مبخنه وغواړي او دارنګي پدوین صحابي چې جنازه وکړه فصلى عليه ثم دعا له مونږ جنازې په وکړه به ورته دعا وکړه او دریم صحابي باندې چې جنازه کیږي فصلى عليه فدعا له فرتاقم مال وصل لپاره دعا ورته وکړه کتاب المغازی د واقعي غزوه باب دا غزوه موتا باب دی او دا شانتا ابن کثیر په بدایه او نهایه کې د غزوه موتا متعلق هم دا ذکر کړی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جعفر طیار سے په جنازه کې ویلی او چې استغفروا لاخیکم روح ته مبخنه وغواړي وسم زمون مليان د جنازې نه بعد وایي صفونه مات کوي او روح ته بخنه وغواړي د الفاظ نبی علیہ السلام په خپل ویلی کوم فقهاو چې دې ته مکروه ویلي دي زمونږه دا غي مقصد دا دی چې هغه قبل کسر الصفوف چې صفونه د نیمات کړي په دغه وخت کې مکروه ده د قرات علت دا دی چې بیا باز خلک ګمان ده پنځم تکبیر کوي د صفونه مات کوي چې د پنځم تکبیر وهمونه شي به دعا وکړي کراهت چې کوم فقهاو ویلي علت دغه شی دی چې د پنځم تکبیر ګمان امیانو نه بس رب کریم اذا سالک عبادی انی فانی قریبا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کلم چې ما ته دعا کوي نو زه دعا قبلو ما پنځ پیریان سمانا کوي اجیب دعوت الداعی اذا دعانی الا بعد السنت و صلاة الجنازه ز دعا کون کې قبلو مگر خو سنت پسې نه قبلو ما مگر جنازي پسې نه قبلو ما اے پنځ پیریا کاکا من لدن صحابه ال اليوم په استثناء باندې مونږ ته ضعیف حواله راکا اجیب دعوت دعا باز د سکوا پنځ پیری ته وای چې خدای تعالی وای دعا کون کې قبلو مکلم چې ما ته دعا کیا تا نه دا تاسو کوم چې فرض پسې دا سنت پسې او دارنګي دا جنازي پسې قبل یو کنا کوي چې قبلې بس خبر اخلاصا کوي چې نه قبلې وې د ازاده عانی استثناء وخا بس دا تم توخه کنه چې دې ټیم کې نه قبلې نورې قبلې مونږ منو سره زیات تفصیل ته ضرورت نشته فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي خدا شریف احل لكم ليله الصيام الرفث دین بعد بیان د دې کې چې تلذذ په امور د دنیا سره را مانع د تقرب نه ده صيام کې تقرب ال الله دې نیکی دا کوم امور چې ذکر شتا تهذیب الاخلاق دې کې تقرب ال الله ده بس اول به ایمان راوړې بالله وبالملائکه وبالکتب وبالنبیین دا ټول ایمان صحیح وش هغه نه بعد با اتل مال لا حب خیراتن بشرو کې اقامت د منځب کې زکات بور کې وفا په عهد کې صبرونه بکې jihad نو تختنا دا ټول بکې صادق په ایمان بغیر دیږي د ټول صفات نه بعد نفس تذکیر پارو جبم نشي دا ټول کارونه چې ځان کې راوستل نو تا قرب الله ملوشا قرب الله نه بعد دعا شروع کنو دعا دې قبلېږي دعا دې
قبلیږي. البته قرب الله معنا بدانی چې سړی په پغار کې ناس ته نکاح بنه کوي، مجامعت بنه کوي، دا بګینه ناروای نه نه. وحل لكم حلال شي استاسو لپاره ليله الصيام پشپد روزي کې رفسون مجامعات افضاء النساء بالجماع الى نسائكم ببيان خپل سلام. ابتدا د اسلام کې د شپې نا وخت کې به بیا اکل و شرب او مجامعات بندې ده، صح حکم. نو دا منسوخ شو بیا په آیت سره حلال کړی شوی استاسو لپاره پشپد روزي کې رفس الى نسائكم مجامعات او افضاء نزدېکت بیبیان لرا هن لباس لكم دا بیبیان لباس تاسو لري وانتم لباس لهن او تاسو لباس د دوی یې. کنایه د تعنق نه دا او د اشتمال نه دا. لکه څنګه چې دا جامع پتا سو مشتمل دي او تاسو جامع لرجخ یې دا شانت چې کم له زنانو کې خاون کې په یو بل اشتمال له په یو بل تعنق ده معانقت ده. لکه څنګه چې د انسان او د بدن جامو ته ضرورت ده دا شان د جامو انسان ته ضرورت ده. لرګي تاسو جامع نو رغندي نو لکه څنګه چې د خاون زنانه ته ضرورت ده نو زنانه خاون ته ضرورت ده جانبین. نو دا تشبیه کنایه د تعنق نه دا د استعمال نه دا د احتیاج د احد نه دا اخر لرا. علم الله یعنی کان الاحق والمنع فی الليل اذنا احق خدا و چې پر رمضان کې د شپې د سيزن نظام ساتل شوی، لیکن علم الله پوی د خدای تعالی پر یقینا تاسو چې کنتم تختانون چې خیانت کوي په ځان خپلوان ځان خپل سره تختانون انفسکم خیانت بکوي د ځان خپل سره بالجماع ليله الصيام فتاب علیکم پس رجوع کړه پتا سو باندې په قبول توبه عفو کړه سنا کم کارونه چې در نشوي د لکه د عمر فاروق رضی الله عنه نه پدیش پکې قبل الحلت دا کار واقع شوی. عرض وکړه رسول الله علیه السلام ما ندا ذکر شوی د سو کما آیت نازل شو عفا عنکم عفو کړه سنا چې عفو وشونو. اوس د مودودیان د صحابه تنقیس کې دا خبره نه یادې. دا خود فورز باندې صحابه کرامو شکست خوړلیو. اوس کڅوګ د صحابه عیوب بیانوي. سفیان ثوری سے وایي چې کم یو مولا وستړي صحابه کرامو کې په فیشئن زبان کولو کې یو څلګ عیب بیان کا پس پوه شو چې دغه انسان د اهل فتنه نه دی ځان ته نه وسات. دا سړی د اهل زیغ د دوه جماعتونو نه دی. وعفا عنکم فوقلستا سنا نو کدو خود په میدان کې شکست خوړلې اوس به عیب په طریقه نه یادې ځکه التمباری تعالی ورته پنځمه سپاره کې څلورمه کې وایي لقد عفا الله عنکم تاسو نو خدای تعالی دا عفو کړی دا عفو شوی دا چې عفو وشو نو بیا څه ته یادېږي. فالآن باشروهن پس اوس اذا حل لكم چې حلال کړ تاسو لپاره باشروهن ان جامعوهن مباشرت کوي د بیبیانو سره وبتغوا ان وطلبوا طلبوي پدې مجامعت سره ما هغه اولاد كتب الله لكم چې مقرر کړی خدای تعالی تاسو لپاره په لازم. یا وبتغوا طلب کئی ما هغه جماع كتب الله لكم یعنی اباحه چې تاسو ته مباح کړی دی. بس راجح ادا چې د مجامعت مقصود به هغه اولاد طلبول وی چې کما تاسو ته مقرر دی. یعنی منصوب بندیان مکویا منصوب بندیان مکوي ځکه دا د وبتغوا ما كتب الله لكم خلاف. آیت نمبر 223 تلال شئی 222 نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسی فصل استاسو دا پارا محل زرائی فاتو حرثکم انا شیتما وقدموا لانفسکما اوڑن کی نفسن اخبر دا پارا یا عمل صالح مراد دے چی تسمیع عند الجماع یا قدموا لانفسکما مقصود دا دین دا چی دا جماعنا مقصد ولادت دے اغزان دا پارا
اولاد زیات چې کم دستاسو پیدا شي هغه ځان لپاره مخکنی پیشکشیانې وګرځوي. دا آیتونه دا منصوبه بندۍ خلاف دي. حدیث مبارک کی راضی تزوج الودود الولودا داسی بیبیانے پنکاہ واخلے چھ محبت کو ان کی اولاد زیاد کیے گئے. خاندان یو گو رہی خاندان بس خزانہ چھ گورے داغی ولوری داغی نم خاتمائی یو ملاو داغو بچی نکی دا لوری پیدا شو نمی خاتماو بیزوی پیدا شو نمی پی عبدالواحد کے خود نو دا چې خاندان کې به بیان یو کوي چې داغي اولاد زیات وي داغي د میندو د خويندو داغي د تروریانو اولاد زیات وي نو دا چې خاندان کې به بیان یو کوي چې اولاد مو زیات وي. الولود فإني مكاثركم الأمم یقینا زپتا سبحانه پنور امتونو کثرت باندې فخر حاصلم. بل حدیث مبارک کی راځي ولو بسقتنا اگر که زنانا د بیماری د وجنا سمرز نه څو غرضی امام الانبیاء وی ز پاغم فخر کوم چې زما امتی دین. دا ټول حدیث او روایت دال پدې دي چې منصوبه بندي بند ده دا ناروا ده په صورت کې دا روانه ده ځکه دا رسول الله مبارک د امت د کثرت دروازې بندولې او د جماع مقصد خلاف دي. دا بیا خو د جماع او د مجامعات نه مقصد تلذذ حاصلول شي او دا خو تلذذن روانه ده دا خو دې لپاره روانه چې نسل زیات شي امت د نبی علیہ السلام زیات شي. وکلوا خوراک کوئ د شپې واشربوا اسکا کوئ لیل کله حتی تبین تر دې یظهر چې ښکاره شي ستاسو د پاره الخیط الابیض هغه تار سپین من الخیط الاسود د تار تورنا من الفجر د صبح صادقنا. دا من الفجر بیان د خیط ابیض د پارشا او بیان د خیط اسود چې هغه مقدر دی. که خیل تاسو کړی دا اول چې کما رڼا راځي د سپین تار په شکل باندې داسې وګدل اړش دا فجر مستطیل دی دا صبح صادق نه دی. بیا په دې طریقه باندې چې خورا ور راشي دا فجر مستطیر دغه چې کم دی بیا صبح صادق دی. داغین تعبیر په خیط سره شو لأن كل واحد منهما اذا ابتدا في الابتداء جنوبا وشمالا كالخيط تخيط په شکل باندې وروتي تیارم چې دی اړخ نراشي د خیط په شکل باندې خورا ورای د تار په شکل. صحابه کرامو کې بعض معروف اشخاص هغه ہدایت مبارک دا اوریدو سره کور تلال من الفجر لا نازل نو. حضرت علی سے حالاتو کم دا معروف تھی یو سپین تار یو تور تار ځان سره یو بالغ لاندې کې خدا نیمش پور تر پاسه دا بالغ کې اوچت کا دیوی خونه یو وخت تیار وکم لګی کنه. مقصد دا و چې دومر رڼاو لګیږي چې دا تور او سپین بیل کړي شي چې دا تور تار دی کدا سپین تار دی دو تارونه یې بالغ به چې جګ پته نه لګیره چې تور کم یو دی سپین کم نه بیا به کې خدای ډیر وخت را بیا به بالغ اوچت مړه چې بار نور را قتلوم دلتم دا حال په تیر کمره کې چرته پته لګیږي تور او سپین. سار کی امام الانبیاء علیہ السلام دربار تراغه دو تارونه او تو غرزول دا تور تار دی دا سپین تار دی دا خود دې تبیین خو په نه لس بجو کې کیږي دا ډېر نا وخت کیږي نور جګ ولاړی چې به پته ولګي دا څنګه چل. امام الانبیاء علیہ السلام په شند مبارک مسکار علی خندل ویخا خیط ابیض و اسود د بالغ لاندې کړي ویاو وی راستا کوم ډېر سور اور بالغ کوم مراد خودین او افق دین دا خو افق مراد دی بالغ لاندې چرته راځي. آیت نازل شا من الفجر دا تبیین دے دا خیط ابیض دا پارا اور دا خیط اسود دا پارا من اللیل مقدر دیں. قصہ خمولی دا خدا سوچ پکار دے چھ خاندانی عرب حضرت علی کرم اللہ وجہ آغا سوچ چانا مدینة العلم والی بابوہاو دمرا معروف شخصیتم نہ قرآن کریم ظاہر پس لاڑ خبیان پا کے خطاش کا قرآن کریم پا سلور کالا ماہد باندے دے ترجمہ سانے دے معلم و مفسر تے ضرورت نوے
نبی خو به حضرت علی سے پکار دے چې خطا شوی نه هغه به پوي وي بیا. نو مادری زبان والا عرب چې کم دی هغه پدې کې ضرورت لري مفسر او معلم لرا. نو ماهدی چې څلور کاله ماهد ویلې د عربي ټوله ګډه وډه وای ناغه څنګه بیا را پورته کیږي وی چې زما معلم ته ضرورت نشته دی موږ ظاهر د قران په ځو کنه ظاهر پسې نه شتلې کمر نه بور غړي. ماته وهابي وی چې ظاهر پسې ځو تر څو پورې چتلې شو مې ظاهر پسې دی ویو. ما رب کریم فرمائے خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن النعام ازواجا خدای تعالی تاسو لپاره پیدا کړی تاسو د نفسونو نه ازواجن بیبیانې ومن الانعام ازواجنا او د چارپایانو نه درته بیبیانې پیدا کړې دي. څنګه چل دی مې د خري سر نکاح ته وتړم ظاهر پسې څنګه دی التدا ازواجن جوړ بیبي مراد دل تازواجن په خپل مینز کې جوړ دي دوا نر او خزي دي دا معنا ده دا نه چې الله کوم ور سره ولګي خلق لكم او نه لګي چرته تاسو لپاره جوړ نه دي خپلو کې جوړي پیدا دي. ندا ظاهر پس نه ستله ثم تم صيام الى الليل بیا تمام کې روزه الى الليل من الفجر الى الليل ولا تباشرهن لا تجامعهن حال دار پدا اسنا د شپې خو حلت راغی چې په اعتکاف کې دا ډنډونه لړی چرتا ولا تباشرهن مباشرت مکوې بیانو سره پدا سے حال کې چې تاسو عاکفونا اعتکاف کوونکې مقیمین پنځ د اعتکاف المساجد په مساجدو کې تلک د احکام مذکور حدود الله فلا تقربوها پس من دیکھے گئی دی لرام. مسئلہ دا روزہ کے دا قربت نم مناشوی بعضی زینو کی بیدر توی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها خیر دے کدیزی تور رسے گی خوکی ورتے رے گا ما حد دے حد مانع تویلش دل توی فلا تقربوها نزدیم ورطم ورزام زکه چې نږدې ورلې قصه د مخکې نوره خرابېږي نږدې مورزه نږدې چې ورلې بیا د نوره مخکې قصه خرابېږي. بند که کنه خبر باندې پس من نږدې کېږي دی لرا کذالک دغرنګي لکه کما بین لکم ما ذکر احکامات چې بیان کړی شو تاسو لپاره دغه شانت بیانې رب ذل جلال آیات للناس سره پاره بیانې لکي یتقونا دې لپاره چې دا خلک ځانو ساتي د محارمونو چون کې هر کله چې مقصود د روزي نال کفوان الحرامي د حرام نزان من کولو حرام دو قسمو یو هغه چې حقوق الله کې تنقصو بل هغه چې حقوق العباد کې تنقصو لیکن حقوق الله او حقوق العباد کې تنقص لوی جرم دی. نو اصلي مقصود ته دراکاږي چې حقوق الله مپېما لوا خو سره د دینه ګوره حقوق العبد نمزانو ساته. نو لا تاكلوا اموالکم مخرم مالون خپل یعنی اموال بعضکم لا یاکل بعضکم مال بعضنا ندی خری بعض مالونه د بعضو بینکم پمنس پل کې بالباطل په حرام سره شرعن لک سرقه دا لک غصب دے لک رشوت دے وتدلو دا عطف دے پتا کلو باندې لا نهیر معات کا ولا تدلو اے ولا تلقو ملقا کوي مور کوي دلوا ادلا ویل کیږي بوکا غرزول یعنی پراخه پیمانه باندې قاضیانو ته چې کوم نه پیسې مور ولیا ولا تلقوا مور غرزوي مور کوي بها پدغه اموال سره ال الحکام حاکمانو قاضیانو والیانو ته پیسې مور کوي رشوتن دیر پارلیتا کلو چتا سو اخری پری تحاکم سرا فریقا مانا طائفتن و حصہ من اموال الناس دا مالون دا خلقنا فحالکون استاسو کی متلبسین بالاسم چی متلبس شئی پا گناوان متلبس شئی پا گناوان نہیں
فریقان دلته سړی نه دی مراد ښا طائفه من المال مراد ده ډیر پاره چې تاسو خلای فریقنا طائفتن یو حصہ من اموال الناس بالاسم معنا متلبسین بالاسم حال دار انتم تاسو چې تعلمون تاسو چې پوي گیا چې ان ظلم دا ظلم نه یا انتم تعلمون انتم مبتلون تاسو پويږي چې په باطل باندې چې رشوت ورکوي خدر ته پتم ده چې دا مال زمانه ده او پر رشوت باندې پردې مال ځان ته پوي سره د علم دا مکوا يسألونك عن الأهلة رب دما سبق سره او دما تر سره داره چې رستو مسله د حج لتنویر الجهاد دا مخکې مسله د صوم لتنویر الجهاد دا نم روزه او نه چې کوم د حج بغیر د میاشتې نه معلومیږي نه بغیر د میاشتې نه معلومیږي نه نو ځکه يسألونك عن الأهلة اطراغ د صوم او د حج په مینس کې راغی الحج اشهر معلومات نو د میش مقصد وی چې دا څه د پر میش ته خدای تعالی پیدا کړی هي مواقیت للناس والحج یا رب پدی طریقه باندې کا لا يبقى المال الباطل معكم اے قاضیانو اے حاکمانو والیانو د رشوت پیسې ما کړې ګورې دا در سره بیا نه پاتې کیږي ولی ځکه دا مال ستا خپل مال نه دی حلال مال نه دی د غیر نه دی اخسته دی لکه څنګه چې سپوږمۍ دا خپل رڼا نه لري دا سپوږمۍ دا رڼا د بل چانه پټه کړې ده چې نور دی هغه چې د بل نه نور راواخستنو د سره نه پاتې کیږي کله رڼا ور سره کله تور تیریږي هیڅ نه دا د بل مال چې کم دی چا سره نه پاتې کیږي لکه سپوږمۍ سره چې رڼا د غیر نه اخستل شوی دا او دې سره نه د پاتې شوی او سره ختميږي ټیم په ټیم باندې يسألونك تپوس کے استانان الہ اللہ باردم یاشتو کین معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ او ثعلبہ ابن غنم الانصاری دا دوال رالل نبی علیہ السلام تویسا حکمت دے پدے کے کہ دا میاش کلا زیادتش حتی تمتلع نورا ثم يعود کما بدأ آیت نازل شام قل هي مواقیت للناس اے تاسو خود حیات پختنه کوي او علم الهیات او علم النجوم دا خو مقاصد نه سوال مو بهوده ده تاسو دین سره تعلق نه لري لہذا جواب پداسي طریقه ور کړې شو چې علت د خلق د اهل او څه شی ده هغه پختنه دا کړو چې دا کمیږي زیتیږي ولی نه دا تاسو تعلق تر الهیات او النجوم پورې او دا څه اسلامی علم نو دی جواب ملایم او مناسب نو جواب ورکړې شو په علت باندې چې دا میش وړو مولې غټو مولې یعنی د میشتو د پیدایش مقصد چې کوم نه قلوایا یا مواقیتنا د میقات جمع دا میقات اسم الدا الد معرفت الا هغه چې معرفت د وخت بکیږي ورته ودا علی دا پیجندلو د وقت دی للناس لپاره د خلکو والحج خاصتا د حج چې پیجندې شي پرې سره وقت الحج وليس البر اوس رواجونه ردی اصل مقاصد دای چې تاسو کې سری واجونه دي داغه اسلو کیا بهوده د علم الهیات پختنو ته ضرورت نشتا وليس البر ندنی کی دا بینتا طلبیو تچرات لکوي تاسو کورنو تا من ظهورها یا په احرام کې یا د وجه دخول شهر الحرام نام یا بچ د اختر خپل نو واپس رالل درې ورځې میله بو چې د اختر نه براتل نو په بام برا وختل په دروازه نه روا دي یا دا چې دا حج نه براتل دا کار وای کو یا دا چې اشهر الحج برادن نشولې دومره شله سروز کې به ټول دا طرز عملو په دې ټول باندې رد چې دا رواج دی په دې کې الزام د مال ملتزم دی شریعت نه دی لازم کړی دی په ځان باندې ځان نه بوج راوسته دی وليس البر ندنی کدا بینتات البیوت من زوریا ولكن البر لكن ذل بر قاوند نیکی من اتقا یا لكن البر من اتقا یا لكن البر بر من اتقى الله هغه چې یریږي د خدای تعالی نه به ترک مخالفتین
واتوا البيوت راتل کوي کورونو تو کوټو ته من ابوابها في الاحرام كغيره واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله اصل مقصود تذهاب شوم دیر پارا چې د جاهلیت عادات ختم کړي او د جاهلیت عادات بغیر د جهاد نه ختميږي نه یوازې په دعوت کا کار کې دي نه یو سلو شل کال تبلیغیانو ځان واجا ټول عمر صرف کا لیکن ورځ په ورځ کل یوم بتر په پاکستان کې یو سلو شل کال وړاندې په خور کې وسینمام نوا سلويخ کال وړاندې وسینمام نوا نن پاکستان پرېږده په خور کې په سونو سینماګانی دا دعوت کار نه دی اصلي اصلاح رواج د جاهلیت په دعوتونو باندې صحیح د دعوت چلوا خو اصل د اصلاح لارګوري قتال لا دې کار ترا پورتشا طالبانو 15 کال منډواله تمام سرزمین افغانستان کې نظام نفاذ شریعت راغې تبلیغیان یو سلو شل کال دعوت چلاو لیکن نفاذ شریعت لا پریوان کم پورا نه دراغله اصل لار د جهاد دا اصلاح پاغي راځي نو رب طریقه دار چې عادات د جاهلیت ختم کړي او عادات د جاهلیت بغیر د جهاد نه ختميږي نه لار د ختمې دوی جهاد دا به چې جهاد دیو کو بیا دا معمولی کمزوري چې کم نه په تبلیغ او په امر بالمعروف سره کې دي شي وقاتلوا فی سبیل الله او جهاد کوي قتال کوي فی سبیل الله فلا دخل تعالی کلی علی دین الله وجنی پلا دخل تعالی کې هغه کسان یقاتلونکم چې جنگي او قتال کې هغه تاسو سره ولا تعتدوا تجاوز مکوئ تاسو پاغي باندې په ابتدا د قتال سره یعنی په میشتو د حرم احرام میشتو محرمو کې یا لا تعتدوا تاسو تجاوز مکوئ پاغي باندې په قتل د ولدانو د نساء سره خزي ور کې موج نه ماشومان ور کې موج نه شيوخ او بوډاګان ور کې موج نه یا لا تعتدوا تجاوز مکوئ پاغي باندې من لم يقتلكم سوک چې تاسو نه قتل یا پاغي باندې تجاوز د قتال مکوئ نزول په حق د عمره القضاء کې عمره غزوه الحدیبیه کې چې دوی لاړل پشپغم کال له هجرت باندې او هغه حرم شریف ته پرې نه خدل او بیا وی چر روان کال ته برازي مؤمنانو سره دا خوف او خطر چر روان کال ته مونږ ورشو یو خو حرم شریف دی په حرم کې جنگ ناروا دی بل به میشت محرمي پاره کې جنگ ناروا دی دا به مونږ سکو دا شوبوا دی شوبې د وجنا آیتون رالل چې څوک تاسو سره جنگ کوي به تاسو موجنه خولا تعتدو یا تاسو کې شان نزول سره لګي تجاوز مکوئ اول په دغه میاشتو کې شروع مکوئ او اول په حرم کې شروع مکوئ د قتال چې دوی شروع کړه به تاسو موجنه او یادا چې لا تعتدوا بقتل الولدان والنساء والشيوخ لکه نبی علیہ السلام بچو مرا جهاد تلګل ویل به چې لا تقتل وليدا ولا امرأ ولا تقطع اشجار قوم باغونه بن کټ کې او ماشومان بنوجنی خزی بنوجنی بډاګان بنوجنی عمار ابن یاسر او بعض نور صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام دا تلقینات کړي خالد ابن ولید تا رضی الله عنه ان الله لا يحب المعتدين بعض علماوی چې لفظ د ولا تعتدوا دا منسوخ شوی دی په وقت لهم حيث وجدتموهم سرا اهم دا هغه وخت کې چې هغه اول قول سره مونږ لګو چې لا تعتدوا بقتالهم في الحرم وفي اشهر الحرم او بعض علماوی چې دا ول مخصص دی هغه آیت عام دی وقت لهم حيث وجدتموهم او دا آیت ورته مخصص دی چې نه په حرم کې به نه قتل په میشت محرمو کې به نه قتل وقت لهم قتل ویدی لرا
حيث ثقفتمهم چت چې مونږ کړتا سي دی لرام وجدتمهم یا تمکنتم لا قتال النبي فقتال مقدرت حاصل کا واخرجوهم اباسي دی لرا من حيث اخرجوكم دا غزين چې استلیو دوی تاسو لرا حيث مکانی وی لکه صحابه کرام زمان کې د مکه معظمین صحابه استلیو ناغوی توي چې اخرجوهم من حيث اخرجوكم مونږه د افغانستان نه استلیو یا عراق نه خلک استلی دي چرته چې مونږ کوي مرداري کوي وای باسي د انګريزان من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل آیتونه هر زمان سره لګي او فتنه فتنه لپاره ډیر معنی دي والفتنه اشد من القتل مراد د فتنې نه د مقام کې شرک دی قرآن کریم کې فتنه کله په معنا د شرک سره راځي لکه والفتنه اشد من القتل شرک د دوینا دا د ابن عمر سره او د ابن عباس سره راځي دا اشد وزرا من القتل نو قتل په حرم شریف کې اگر که جرم دی خو په نسبت سره شرک ته صغیر دی او هغه لک شر کول چې غټ خیر ورکی وي شرک په ختميږي وای کوي او یا مراد د فتنینا عبادت الاوثان او ارتداد دی دویم شرک راضی پما فتنه راضی پمانا د عذاب سره لک رب کریم فرمائیں وَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ کله چې په دین کې تکلیف ورکولې شي د چارخوانا نو دې به ګرځي فتنه الناس عذاب الناس كعذاب الله بل فتنه راځي په معنا د بلا او د امتحان سره احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اي ګمان کوي خلک د دې خبرې چې دوی به وایي چې ایمان لرو بس دوی با نشی مبتلا کوله تلاوه په ناراضي بلکې راضي با بل فتنه راضي په معنا د حرق بالنار سرا اور باندې سوزول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات او کسان چې مؤمنان نارینه زنانه فتنه کې چولې یعنی معذب بالنار ګرځولې دي معذب بالنار ګرځولې بل فتنه راځي په معنا د قتل سره ان خفتم من يفتنكم الذين كفروا اي ان يقتلكم الذين كفروا بل فتنه راځي په معنا د سود او بندوالي و اعراض سره واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما انزل الله هو یریګ دوینا ځان ته او ساتره دینا يفتنوك ان يصدوك عن بعض ما انزل الله بند کتاب بعض ما انزل الله وا بدړي بل فتنه راځي په معنا د دلالت سره من يريد الله فتنته اي ضلالته بل فتنه راځي په معنا د معذرت سره ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله انا ما كنا مشركين بے بنی فتنه ددئی یعنی معذرت ددئی عذر به بل نہیں مگر دا وئی
بل فتنه راځي په معنا د جنون سره. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، اے بأيكم الجنون، جنون پچا کې دی. ندلته مراد د فتنې نه شرک دی. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم مردار ويدي لرا موجني دي عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه تردي چه دي قتل تاسو لرا پدغ حرم کی بیت تاسو موجنی. فإن قاتلوكم پس کدی وجتا سے پدغ مسجد کی فقتلوهم فيه كذلك دغرنگی یعنی دا قتل و دا اخراج پشان جزاء الكافرین. فإن انتهوا پس کچری منع شو دا کفر نو اسلام روڑا نو فإن الله غفور لهم رحیم بهما وقاتلوهم وجنی دیل حتى لا تكون فتنه. تكون دلتا تامده فاسم تمامی کی خبر نغواړي په معنا د وجدای. لا تكون لا توجد فتنه چې فتنه موجوده نشي په مقدس مکه هغه پورې قتال کویا. ويكون الدين او شی دین او عبادت مراد دین عبادت دی. شی دین یعنی عبادت خاصتا لله لا يعبد سواه في الارض. فإن انتهوا پس کچر منع شدا خلق د شرکنا نو فلا تعتدوا بیا تاسو په تجاوز مکوي. ولی فلا عدوان ذکر نشت تجاوز یعنی اعتداء بالقتل الا على الظالمين. ومن انتهى فليس بظالم چې منع ش ظالم نه دی. نو کفاین انتهوا معنا ان انتهوا عن القتل دا قتل نه منع شنو فلا عدوان للظالمين. نبی دا قتاده سے قول له چایت منسوخ دی. کدا قتل نه دوی منع وینو موږ ور سره قتال کولې شو په فرض کفایي طریقه. او که مراد د انتها عن الشرك به محکم دی. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. مسلمانانو سره دا غم په عمره القضاء کې چې دی عمره القضاء کې کدی مونږ باندې جنگ کې دا خو میاشت محرمه دي مونږ بسکو. نو الہ ورته وی چې 13 کال غزوه حدیبیه را یاد کړي دغه میاشت د حرام داغه په مقابل کې دی حرمات برابر دي. هغه وګورئ تاسو د حرم نه منع کړئ یا دې متعلق نازل او یا نازل دے په حق د هغه جماعت کی چې کم جماعت هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لګلو او عبد الله ابن جحش پاغي باندې امیر مقرر کړو بت نخلی ته لګلو قتال د مشرکین سره وکړه د جمادی الاخره اخره ورځوا. مشرکین او پیغور ورکه چې دا خو رجب داخل شوی او رجب خو د محرم میاشتونه ده. شوال دا ذل قعده او ذل حجه محرم او رجب منها 4 حرم کې دا څلور میاشتې دي. نو مشرکین دا پیغور ورکه چې دا خو د میاش دا رجب داخله وا تاسو څنګه مسلمانانه چې دا اوقات مقدسه او خیال نه ساتي مرګونه کوي. صحابه کرام سره ډېر تشویش پیدا شو. نو هغه متعلق نازل شو بیا چې معلومات وکړي شاغ میاش د جمادی الاخر اخر ورځ وا هغه د رجب لا داخل شوی نو ور باندې خو ورتدا خای چې الشهر الحرام وبشهر الحرام الحرمات قصاص. که مشرکین تاسو ته پیغور په دی باندې درکای نو غزوه حدیبیه کې دوی چې کوم ممانعت کړی دی او به احترامي د میاشتې کړی دا خو سره برابر دي. هغه اول قول خدای چې د عمره القضاء سره ولګيږي او صحابه کرام سره خوف چې کدی مونږ سره جنگ کوي مونږ بسکو سیاق سباق سم خلګي. دا دویم تعویل دا چې دا سریه چې کم نه دا بدر د غزوې نه مړندې شوی دا او دی کې ورته د شهر الحرام چې هغه به منع کړي په حدیبیه کې اشفق کاله بعد شوی دا. په دې وجه باندې دا دویم تعویل راجح نه دی.
صحابه کرام په دې باندې خفو چې موږ سره جنگ وشي نو موږ بس کوو. نو دا ورته خای چې دینه مخ کې کال باندې چې تاسو د حدیبیه نه بندولې تاسو تنن پیغور د جنگ بسنګ درکې دی خپل د میشتو به احترامي او ذل کړی دا مشرکینو. الشهر الحرام میش د حرام چې کوم نه میشت محرمي مقابل بشهر الحرام فكما قاتلوكم فيه فقتلوهم في مثله. لکه هغه دغه میاش کې تاسو سره قتال کړي نو تاسو یې مو سره کولای شئ. رد پک استعظام د مسلمین لره دې کار لره دا ډېر بد ګڼلا. والحرمات حرمتنا هغه چې واجب د احترام دا قصاص سره برابر دي. فمن اعتدى چا چې تجاوز کو پتا سبانه بالقتال فی الحرم والاشهر الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ومثل اغا چې ظلم کړي دې زیته کړي د علیکم پتا سبانه. دې ثانی ته اعتدا ولي ویلا فاعتدوا کې وجدار چې صورت د فعل واحد وي. اولم قتال له ثانیم قتال صورت یو شان دي نو اوله خصای او اعتداء ظلم و ثانیم تعبیر شو په ظلم ورنه ثانی خو ظلم نه دی جهاد دی. لکه جزاء سیئه سیئه مثلها دا دویمه خصای نه ده خو مماثلت سوری لري نو دانوم پکې خدل شو. واتقوا الله فی ترک الاعتداء واعلموا ان الله مع المتقین. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. دا د درېمې حصے دویم باب شروع شو د دې موضوعنا د آیت نمبر 222 ختمه پورې چې يسألونك ماذا ينفقون. پدې کې مسله د حج د تنویر الجهاد 15 احکام متعلقه بالحج بیانېږي. اول حکم د احصار د مرض یا د دشمن د وجنه چې بند کړي شي فین احصرتم فمستيسر من الهدي مسألہ لوکا او ثم محل الى البيت العتيق ځان حلال کا احرام مات راځه بیا بلاش. آیت نمبر 196 کې بیان شي وقت د حج او منهیات د حج آیت نمبر 199 کې الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حکم د وقوف بالمزدلفه آیت نمبر 193 کې ثم افيض من حيث افاض الناس فاذكر الله عند المشعر الحرام. سلورم وقوف بالعرفات چې رکن دی آیت نمبر 199 کې. پنځم حکم د وقوف بالمنا سوچ په بتره فمن تعجل في يومين تاخر فلا اسم عليه. دا پنځم مسلې د حج تفصیلی راځي. بل په دې باب کې څلور نوع د مخلوقات بیانېږي. دا مخکې چې کوم اوامر تیر شو دا دې لپاره چې انسان نه سعید جوړي او مخالف بدبخت وي. سعید دو قسم دی، سعید ادنا سعید اعلی. سعید ادنا هغه دی چې دا دعا غواړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سعید اعلی څوک دی؟ من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دا سعید ادنا او سعید اعلی. د سعید ادنا ذکر په 204 نمبر آیت کې راځي. او هر چې شقی ادنا ده من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرة من خلاق. او شقی اعلی چې کوم دی من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو لد الخصام سعى في الأرض يهلك الحرث والنسل. هذا منافق. نو خلاصه دې باب مسله د حج تنویر الجهاد سره د پنځولو احکاماتو او
څلور نوع خلق چې سعید اعلی او ادنا او شقی اعلی او ادنا دي. او د انفاق ذکر چې د مقام کې راغی نو دا د جهاد سره لګېدلې خبره ده چې انفاق نه وي نو جهاد په مخه نه ځي. وانفقوا خرج کوي فی سبیل الله فلا رخل تعالی کې فتواتی چې جهاد وغیرہ ټول دي. ولا تلقوا بأيديكم او مورذو الى سنخ فلا الى التهلكة علاقت لرا یا مانا لا تلقوا بأيديكم انفسكم الى التهلكة مورذو فلا سنخ فل زانون الى التهلكة علاقت لرا یا با ظاهر دا لا تلقوا أيديكم الى التهلكة یا لا ادا کوي عبد الفرائض. دیږي نه کوم مليان دا استدلال کوي چې خودکشي ناروا ده، هغه استدلال تام نه دی. د دې دا معنی چې لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ځان وژنئ ما دغه معنا باندې ابو ابن انصاری سے عبرت کړی دی. حذیفه رضی الله عنه، ابن عباس، حسن بصری، سعید ابن جبیر، عکرمہ، مجاہد، قتادہ دا عمدہ مفسرین ہوئی چې مراد د تهلکینا ترک الانفاق فی سبیل اللہ ہے. اے مومنان انفاق کوئی، انفاق مپریک دے، جہادی چند مپریک دے. زکا کا جہادی چند مپریک خدا مجاہدین کمزوری کیگی، کفار راضی بیاتا تو ہلاکے. لہذا دا جہاد تا چندن اور کول ہلاکت دے. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ځان ہلاکت ته مغردوي، ترک د انفاق مکوئ، چندی ہو کے جہاد. ابن عباس، حذیفہ، سعید ابن جبیر، مقاتل او دا عمدہ مفسرین دار آیا، عکرمہ، حسن بصری. یو روایت د ابن عباس سے نظر ہے چې مراد د تهلکینا مواضع د تعذیب دي. مغرض او لاسونو باندې ځان خپل هلاکت لرا، کم مواضع چې د تعذیب دی هغه ته مزای پتا صبح عذاب راشي.
ابو ایوب انصاری سے بوئی چې مراد د تعلقین جهاد تنتللین لا تلقوا بيديكم من التهلكات جهاد نمکه نه جهاد تلال شي ویدای معنا ان الله يحب المحسنين محبت د محسنین سره کوي قایتنا الله پانی پتی رحمت الله علیه اصل احسان اخلاص دی نو ذکوی اولئک هم مستوفیۃ الکرام ان رحمت الله قریب من المحسنین واتم الحج والعمرة لله او تمام کے حج لرا او عمرہ للہ یعنی ادوهما بحقوقها دا اتمام سشے دے یا کو احرام دے من دویرت اہلیہ دخل کور نے احرام تلل دین دا تتمیم دے بعض علماء ہوئی یعنی احکام و حقوق و آیسی ادا کئی فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ پس کچری بند کڑے شوئی منعتم فَمَسْتَيْسَرَا فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَا پس واجب دی پتا سبانے آغا چی آسانوی استیسرا مانا تیسرا من الحادی دا پیشکشینا چی بقرہ دا یا بدن دا یا گڑ دیں اور ابن عباس سے بوئی چالا قدر المیسرام سمجھی وسی ولا تحلقوا مخر رؤوسكم سرنخفل حتى يبلغ الهدي محله تردی چور سیگی دا ہدیہ پیشکشی مذکورہ محلہ زید حلالی خپلتا زید حلالیتا حیث یحل ذبیحات ذبیح حلالی چکل دی غالال کسر بوخر احرام نہ بخوزی بیازا کوکارنا احصار یادا چی پاسپورٹی لانجرا شنن سبا افغان دا پاکستان پاسپورٹ روانی ایئرپورٹ کے واپس کری شی احرامی تڑلی باچی قانون وی دشمن وی مرض راشی ډېرې خبرې امام شافعی رحمت اللہ علیہ رائے دادا چی پکمزے بند کڑیشوی عمل تعالی لہو کا خلاص ہوئیس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چی نا دا گڑ ببوت للیکی گی دا حرم حدودو تا التبالا لیگی آغین آباد بطر حرام نوزین پاکستان کے چی بنشوی التبا ٹیلیفون کے چی او سڑے ستارا پارا گڑ لال کی بیتا تا ٹیلیفون کے بیا بسر خریدان بحلال دلیل دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تفسیر القرآن بالقرآن نے حتی یبلغ الحدی محلها دلتا محل مجمل لے چکم زی مارا تفصیل راضی پر صورت حج کے ثم محلها الى البیت العتیق بے زید حلالی دے چکم دے بیت عتیق سر دے زید حلالی بیت عتیق سر دے دار امام سے دلیل دا محلت تفسیر قرآن کریم خپلا کڑے دے ثم محلها الى البیت العتیق دل تبنکی گی دا بالتی دلیل دا شوافع صدے اغی وی پا حدیبیہ کی نبی علیہ السلام محصر کڑیش بند کڑیش او حدیبیہ چی کم دے اغا حرم ندے دلتے گڑان اخان لال کڑل کم دے چی بند شولتے لال کڑل جواب دا حدیث مبارک نا پا طریقینو یو دا منعی جواب نمنم دا چی دا لالا پا حدیبیہ کی شویدہ بلکہ امام طحاوی روایت ذکر کرے دے ناجیہ ابن جندب رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام خلوقان ورکڑل چی دا بوزو پا حرم کے علال کا اغین بارزان حلال کا دا منعی جواب ولو بالفرق تسلیمو کم چی روایات پا دیمشتا چی حدیبیہ کی علال شویدہ دویم جواب دارے چی حدیبیہ دوئی سیدہ نصف پا حرم کے دا نصف دا حرم نا بار دا نو دا نبی علیہ السلام خیمه چی وا دا پا حل کی وا او مصلا او دا مانزه جماعت چی جوڑ کڑی و دا پا حرم کی دا ہے او دا علالی دا حاغا مسجد پا خوا کے کڑی وی چی اکمزی کی منستزے جوڑ کڑی و دلتا دیر شپید وی کڑی وی
حدیبیه لس یا 8 کیلومتره د حرم شریف نه د جدی پاس باندې ده. همون په مخفي طریقه باندې په یو دشت کې یو گاڑی کې راتلو په یو غونډۍ راخکاره شم، به اختیار ما ته جړه را لسترګونه می سخت کې وخت لاړې. ما ودا څه قصه ده؟ هغه ډریور ته می ویل چې دا حدیبیه ده. هغه ما ته حدیبیه عائشہ حدیبیه څه ده؟ ما ورته تا مطالعه نه کړی. غزوه الحدیبیه حدیبیه نام هاذا حدیبیه دا حدیبیه ده چې څنګه راوختم په غر باندې به اختیار جړا ورکی او کې پکې. نو دا ډیر نږدې حرم شریف ته سید چې حدود د بورډ نه بار دي. خدای ولویا دشتره څه حصہ په حرم کې دنه سبار دا. احناف دین جواب دا کوي چې دا علالی په هغه حصہ کې شوی دي چې په حرم کې دنه. فمن کان منکم مریضنا سوک چی استاسونا مریضن بیمار او بی اذن یا پی پدبانی سے تکلیفا مرضاتی دا طرف دا سرددنا لکا سردردیوی یا سپگیوی ففدیتن پالے فدیتن پدلازم نفدیا اختیار دے دلر من سیامن دروجونا. حدیث مبارک کی راضی ثلاثت ایام 3 روزی دیں. ولی زکا په عمره کې یو طواف دی، بل سعیدا بل احرام دی. احرام دې مات کوي وروجونی سا، طواف دې پاتې شنو بل روجونی سا، سعید اونکړه نو درې مروجونی سا 3 روزي شوي. او صدقتنا یا صدقه حدیث مبارک کې راځي دا صدقه څه شی ده؟ دا 3 پیمانی دی په 6 مساکین باندې 3 پیمانه پشپګ مسکینان وې تقسیمه. نو نیمه پیمانه د سرسایي حصہ یو مسکین تراله شپږ مسکینان وکړ. او نسکن هاو یا چې کوم دې نسیکدا یعنی ذبح د ذبیحې دا چې بدندا اوخ یا غواړه یا ګډ دې. فاذا امنتم کله چې په امن باندې شوي د دشمن نه تکالیفونه بیا مو احرام وتړ او روان شوي یا په مغر احصار کې لازم نه حلال کړي د لار کولو شو لاړې. فمن تمتع بالعمره الى الحج د دې معنی دي. یو د دینه قرانم ثابتيږي او دینه تمتع ثابتي. قران او تمتع 3 حجونه دي. حج افراد دي، قران دي، تمتع ده. حج تمتع دي طویل شي چې ته د مواقیتونو کلنه د احرام کې تلبیه وای، ند د حج او د عمره اونکي ند د عمره وکي. کله چې احرام تړي د دې دینه میقات نه وړاندې ند د عمره وکي. الته چې لاړ شي حرم شریف ته دن شي نو طواف وکي او بیا رکعات طواف نه بعد صفا مروه چکر وای، بس مروه باندې به وځي سر به اخره عمره خلاص دا عمره ده. کله چې دا وکړه حلال شي. ستاسو مطلب دا دی چې د حج پوتا د اختر د عرفه ورځ نه ورځ وړاندې ټیم ته لس پنځل شل شپې پاتې دي تا ته جامه غوستل او ارس چې احرام محظور اتا ترواش. نو تمتع ته ځکه وایي چې د دواړو احرامونو په منځ کې نفاق استل را پتر د احرام سره. بیا چې کله دغه شل ته به احرام نه تو کې نو حج بشروش. دویم حج افراد دی. حج افراد دا دی چې ته د اول میقات نه د عمرې نه تو نه کې ډایرکټ د حج نه تو. دریم حج قران دی. حج قران دا چې ته د عمره د حج سره زم کې کته شل لازمیاشت مخ کې رسیدلې په دې احرام کې وخت تیرې حتی کې چې حجم پکې وکي به لري. دا حج قران د قرن نه پر سوال دی. حج نو بیا دا چې ال تورسي دي تمتع دي کړو مثلا یا افراد دي کړو چې ورلې نو کدا بار نه لاړی چرتا دا اول طواف پتا باندې طواف قدوم دی دا در باندې لازم دی. دا به کې دا ستړي مشره خو کته حاجی تمتع یا حاجی قرانی نو تا چې هر کله په عمره کې کم طواف وکړو د دینه پاغي باندې اکتفا وشو. نور طوافونه کې کوه خو لازم ختم شو. او کته حج افراد کې نو اول بدل ته طواف وکړي دا بیت الله ستړي مشره.
او کته چرته حاجی قران خو اسیم د دې نه د احترام، او کته حاجی د حج تمتعی او عمره احرام دې مات کنه. اوس طریقه دا ده چې یوم الترویه باندې د عرفین یو ورځ باندې چې کوم ورځ ده په دغه ورځ باندې براشه حرم شریف کې به احرام وتړي، یا د خپل بلډینګ د کوټې نه چې کوم ځای کې ډیره غیزنه به احرام وتړي راوش. اوس کدل ته کم طواف کې تعالی لپاره مستحب دی، مخکې شوی طواف کې وکړه. اوس خبره دی طواف سره کدل ته سعی وکړه به طواف زیارت کې در باندې بل سعی نشته دی، او کو دې نکړه التبم به سعی کې مسجد حرم شریف نبوی مینا ته به ماسپخین منظور سه دا د عرفین مخکې ورځ ده. ماسپخین مازیګر ماقام ماخستان د سبعی دا شپه به مو کې نو دا یو شپه او دا پنځه منځونه به په مینا کې وکړي. بیا به سهار د مانځنه بعد روان شي، نور خطون بعد روان بشي د عرفات په اړه به ډایرک ځي، په مزدلفه به ورتیر شي. عرفات ته زموږ مذهب دار چې د زوال نه بعد د نه کېدل سنت دي، زوال نه بعد به وردن نشي. التبه امام جمع بین الصلاتین کې جمع تقدیمی د مازیګر د منځ ماسپخین ټیم کراولي، جمع تقدیمی وو کې جمع بین الصلاتین. هغه نه بعد په قیام باندې په ولاړه دعاګانی دي، توقف به عرفه وي دا فرض دی. نور پر وته پورې بنر وځي کروته تینا او بیا دن نشي خو ګډ باور کې، او کروته تینا او بیا دن نم نشي یو ځل نه نوته بیا هم در باندې ګډ راغی مخکې بنر وځي. بیا چې کله ماقام نور پریوزي مستحب دار چې هغه لوی امام چې دلته د عرفات راغله لږ دل څه چې هم درنه مخکې شي هغه پسې بنا روان شي. د ماقام مون باندې کې حتی چې مزدلفه تراشي د ونیمه 2 غنټې پیدل مزل دی راغو نو چې را رسیږي ماخستان خنا وخت ټینی دلته بیا جمع تاخیریو کې د ماقام مون بر ماخستان سره یو ځای وکړي 2 جمع من صلاتین شپه وو کې دلته شپه چې دی وکړه سار به وختي پاسيږي سبای مون چې دوه کده مانځنه بعد وقوف به مزدلفه واجب دی په ولاړه به دعا وکړي. نور خطو ته چې څلور رکعات نفل ټیم پاتې شي مزدلفه نه روان شي مینا په اړه باندې اول شیطان دې د اختر روز د شیطان بوولي. شیطان چې دی وښته لاړ بشه قرباني وو کې قرباني نه بعد بچ کم دې احرام فلری کې بیا لاړ شي طواف زیارت کپه احرام کې طواف زیارت ته دین تلش. دا قرباني ګوره د اختر نه ده، دا قرباني د شکرانه ده په حاجیانو باندې د اختر قرباني نه وي. کله چې حرم شریف ته ورسېدي طواف زیارت به وکړي وشو ته طواف به وکړي کاغه مخ کې چې راوته د حرم نه تر ساعد صفا مروه کړي و خو به نشته کال ته نه وکړي اوس بساعن کې ورسره چې دا د وکړه طواف زیارت واپس به بیرته راشي مینا ته. دا دوی مشفاعت د اختر د دوی ورځې شپه جوړیږي دا په مینا کې وکړي. دوی ورځ بدرې شیطانان ویلي خدای شیطانان به د ماسپخین نه بعد دی ویلي. اول ورځ خودي سار مول خطونه بارش کیو دوی مورز به ماسپخین نه بعد وي. بیا به د درې ورځې د اختر شپم دلته و کې د درې ورځې شیطانان بموري. درې ورځې د ماقام مونږ کې در باندې پریوته لانو د مینا نه وروته څلورمه شیطان در باندې نشته او کدرې ورځ در باندې نور را پریوته مینا کې پاتې شوي نو بیا د څلورمه ورځې چې د ایام التشریق درې مو جوړیږي او د اختر څلورمه جوړیږي دا شیطانان مشتلم در باندې لازم شي. بیا به تبر تراش حرم شریف ته پتا باندې بیا فاقید پاره یو طواف پاتې شو چې هغه ته طواف صدر وایي طواف رجوع چې واجب دی بیا به ورشه رجوع وو کې مخخب وو کې رجوع په قریبا باندې حرم شریف نه روزي راځي وته نه دا حج چا چې کړي هغه مليانو ته یاد ښه چې کړي نه یې ګوري هغه په فقہ واځي ګران ده. اوس من تمتع بالعمره الى الحج کې قرانم سے کیږي تمتع سے کیږي تاویلین دي. شوافع او جمهور وایي چې تمتع افضل دی د قران نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې قران د تمتع نه افضل دی. دا اختلاف پس کې جوړ شوی دی د نبی علیہ السلام یو حج کړی دی څلور عمره کړی دی. دا یو حج چې کړی دی دی کې سره روایتو کې راغلي چې د قران کړی دی او څه کې راغلي چې تمتع کړی دی. شوافع هغه روایت را خپلې احناف زمونږ د نور روایت را خپلې نو که نبی علیہ السلام تمتع کړي خو هغه افضل دی او که قران کړي قران افضل دی. فمن تمتع خو قران کې تکلیف زیات دی او تکلیف چې کوم عبادت کې زیات یا اجر زیات. ومن تمتع بالعمره الى الحج اول تمتع ته ثابت کړي څنګه بوای فمن تمتع چا چې نه پواخستا
باستباحة محظورات الاحرام اگر چی احرام کی محظورو تیل بنا لگے غوڑ بنا لگے خوشبوئی بنا لگے سر بنا پٹے دا بنا کے باستباحة محظورات الاحرام بنی نفواقستا بالعمرتی اے بالفراغ من اعمال العمرتی وفراغت کن کدا اعمال دا عمرینا کلا فارغ شزان حلال کا محظورات دا احرام مباح کرل نفیت واقستا الى الحج دا زمانی دا احرام دا حج پوری ندا تمتو جوڑ شو وستنا قران ثابت کا فمن تمتع چاچ نفع واقستا پا تقرب اللہ سرا نفع واقستا پا تقرب اللہ سرا پر تعالی تیزان نزدیکا بالعمرتی پا احرام دا عمری سرا الى الحج بان انزم الى الحج پا دیشان چی دق احرام دا عمری پیوستک دا حج سرا نو حج قران تی نجوش فمستی سرا پس خود لازم دی آغا چی آسانی من حج دا پیشکشینا قربانی بور کئی فمن لم یجد چاچی مندو نکلا دا آغا شکرانا دا چاچی مندو نکلا فصیام ثلاثت ایام لازم نی پدبان روجن والدری ورزی فی الحج فی ایام الحج وفی حال احرام الحج فحال دے احرام دا حج کی او یا پا ایام الحج کی ایام الحج سے شیری دا آخر ورځ د دې به عرفه راځي ګوره چې دا عرفین وړاندې چې د ته پته و زه قربانی نشم کوله نو دا ذوالقعده چې څنګه راوخته بس دغه لس ورځې چې هغه لسمه کې اختر راځي بدیو کې بدري روزي ونیسي او د حج نه بعد چې به کله کور تراشي یا سفر نه واپس شي نو لس بنوري ونیسي نو به د قربانی نه کوي په دې لس اکتفا کی غریب سړي لپاره البته کده دا روزي ونه نیوي عرفه پر ورسېدا درې روزي مخ کې ونه نیوي نو بیا دا غینه بعد په دبانې دا دم شکریا لازمه پاتې دا کده وسن لري هر وخت چې د پیدا کړ د الله بده کوي په حرم کې وسبعه وروج اذا رجعتم کله چې واپس شي تاسو امام شافعی رحمت اللہ علیہ و اذا رجعتم الى وطنکم کله چې کور ته واپس رالئ ویال تینشی نیوے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و دا ظاہر پسیت للی اذا رجعتم کله چې واپس شوي تاسو یې فارغ شوي د اعمال د حجنا اگر کبه پارب سرزمین کې پراته کور ته نه راغلی الته نیوي شي تلک عشرۃ کاملہ دا لس قردی یعنی فکملوها پوری ونی سیام یا دا مخ کی تاکید دے یا منا تلک عشرۃ کاملۃ فی قیامها مقام الهدی دا لس قردی دا کفایت کی چودری کی پزے رہی دی باندې ذالک دا حکم مذکورا دا هغه چا د پاره دی تمتع او قران او به شکرانه ده هغه چا د پاره چې نوی اهل د حاضری المسجد الحرام حاضرین د مسجد حرام نوی یو د مسجد حرام مکیان دی هغه د پاره د قران او تمتع لار نشته دی هغه فقط حج افراد کوي او حج افراد باندې دم د شکرانی نشتا دا پی نشته عبداللہ ابن عمر سے فرمائی چاہتے پختن اوکڑا دا حج تمتو چمکی والو تروارے کندے ابن عمر سے بوئل انزل اللہ فی کتابه و سنت نبیه واباحو للناس غیر اہل مکہ اہل مکہ نا سیوان اور طول تخلی تعالی روا کردے دے بیدایت لستو دا چې اوس حاضرین د مسجد حرام څوک دي امام مالک رحمت الله علیه مراد اهل مکه دي امام شافعی رحمت الله علیه وې د مکی معظمین چې مدد سفر څومره جوړیږي دا ټول دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مراد نه دون المواقیت دي میقات نه چدن ندي
دی یو میقات پورې ګورې 400 کیلومتره مزل ښه دا یو میقات چې د مدینه منورې په اړه د ذوالحلیفه ده 410 کیلومتره مزل دی ورته اینه بعد به میقات ختم بیا اخواته چې کوم دی میقات دا زمونږ استاد خواته چې کوم میقات دی دام ډیر لري دی طائف نم بار دی دین دن چې کوم خلق دي دا خلق ټول درې قسمه کیږي یو مکین دي یو اهل حل دي او یو افاقین دي افاقین دا چې دا 5 مواقیت نه بار پراته دي اهل حل دا دي چې د حرم نه بار دي او د مواقیت نه دن دي لکه حضور حلیفی او دا حرم شریف په خپل چې دی د تنعیم سره تنعیم ته 15 کیلومتره مزل دی د مدینه منورې په لار د تنعیم نه اخوا ته حرم ختم شي دی جنہ اهل حل شروع شي تقریبا 415 کیلومتره ذل حلیفه ته مزل لکه دا لاهور دومره دا اهل حل دي او بیا دا حرم په خپل چې کوم نه دا غیر پر خپل حدود به معلوم دي هغه نږدې دي 8 کیلومتره 10 کیلومتره 15 کیلومتره کې حدود دي د حرم نه امام سے وایي چې مراد د حاضری المسجد الحرام نه دون المواقیت دي یعنی اهل حل او اهل مکه چې دي ټول د پاره افراد شته او تمتع قران نشته واتقوا الله فيما يأمركم وينهاكم واعلموا ان الله شديد العقاب چار پارلیمان خالفه الحج اشهر معلومات حج کم نه وقت د احرام د حج نه وقت د ارکان الحج اشهر معلومات میشت معلومی دي شوال د ذل قعده دا او لسر ذل حجې دي دوه میشت لسر شوي دا مواقیت د احرام دي دینه مخکې ته احرام تړلې شي دا وقت د ارکان نه دی وقت د ارکان خو بیا صرف د څه شی دی دا ترویه شروع کیږي عرفه دا یوم النحر دی او 2 ورځې نورې دي بیا ختميږي د 4 ورځې دي فمن فرضا پشچاچی فرض کړ پزان خپل باندې په ان پدغه میاشتو کې الحج حج پتړلو د احرام سره بل احرام چوتړ فرض شوافع وی چې څنګه د احرام واچولو بستا باندې فرضیت راغی احناف وی چې نه کله چې جامع واغستی د احرام او تلبیه دی ویلا په دغه وخت کې پتا باندې فرض او چې جامع دی اغستی تلبیه دی نه ویلې نو دی وخت لا فرضیت نه راغله دی وجنه مفتی شفیع سے په احکام الحج کې وایي چې د پاکستان او انډیا او پاکستان دن سبا چې په تیارو په جازونو کې زی دوی ته پکار دی پاسپورتي مسلې دي چې د احرام جامع واچي او تلبیه دی لا نه وایي اسنه چې په ایرپورټ کې پاس نافټی کارت پاسپورت کې فرق راشي واپس روزي نو به محصر وی ګډ بالا دی بیا نو پدی وجبانه د احرام جامع واچي او تلبیه چې کله میقات ترسیږي د ازمنګ په فضا ور تیریږي کنه زمنګ میقات باندې بیا غل ته پجاز کې اعلان کیږي چې میقات نږدې دی کې احرامونه چانه تړلې وای تړلې کې تړلې تلبیه شروع کړي بیا یو وخت باندې پجاز کې تلبیه شروع کیږي نو تلبیه دی لانه وای چې کله جاز توخی جی بیا دی تلبیه شروع کی چې دا مشکلات مخې کې رانش چا چې فرض کا فزان باندې پدغه میاشتو کې الحج حج لرا یعنی بالاحرام به فرض کله په معنا د فرضیت راځي او د وجوب باندې لکه دا موضع ده کله فرض په معنا د تبیین سره راځي تبیین قد فرض الله لكم تحلة ايمانكما فتاقیق بیان کړی دی خدای تعالی تاسو لپاره خلاصواله د قسمونو تاسو یا لک سورۃ انزلناها وفرضناها اي وبيناها کله فرض راضی په معنا دا حل سرا ما کان علی النبی من حرج فيما فرض الله ما فيما احل الله لهم کله فرض راضی په معنا دا انزل سرا ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد یعنی ان الذي
فرض معنا انزل عليك القرآن دلتا فرض په معنا د وجوب هر هغه کس چې فرض کې پزان پهن په دغه میاشتو کې حج لرا فلا رفسا پس نشتره جما نفد په معنا د نه فلا ترفسو جما مکوي ولا فسوقا نشت معاصي یعنی معنا دا محرمات الاحرام لا تركبوا محرمات الاحرام ولا جدال او نشت جګړه فی الحج په حج کې نو دا کارونه هر چې رفض دي نو جما خو نور زینو کې شتا دلته منع شو هر چې فسوق دي مراد د فسوق نه محرمات الاحرام دي هر چې جدال دي په حج کې نو جدال مباحثه یا معمولی دی کول نور زینو کې کراهت لري دلته حرام ده نفی چې بمعنی نهی وی دا حرمت ته اشاره ای کمال مبالغه ای بالکل شتنه دی ورکی یعنی مؤمن د شان سره لایق دی چې دا وکي نن سبا خجی دال ورکی کی خجی دال خاصه چې حجر اسود کولول سنت دی او جګړو دی کول پکې حرام دی او دا ټول حجیان د حجر اسود د کولولو لپاره پوره دی کې پکې وای ځان نه خو ګناهګار کی ورکی او دا شان فسوق مشتره محرمات د احرام خو دومره په مالیږي لکه سر پټول نشته ده په مزدلفه کې چې کوم شپې دا ډیره یخې داسې کمبلې په ځان راخلي چې خپه تمامه طریقه دا خنګري پټول پکې نشته رخ په خېکله کې راتاوي کړي پکې ګوره په بوت کې وینا پټه دا بولو سي پرې دی دا یو عجیب کار دی کنه بادشاہ او غدا او غریب ټول پیاب لخ په سر تور سر بس نیم د حشر میدان وی نیم د حشر میدان دا د قیامت د ورځې نمونه ده د حج د پاره تل ببر سر بدنی ولې تیل نشي استعمالولې خوشبوئی نشي استعمالولې ببر سر بغرزلې محرمات د احرام چې کم دي صدا سي دي چې نارینه او زنانه او دواړو د پاره شریک دي هغه یو مجامعات دي دویم قتل صید البر د اوچ اخکار کول دا ناروا دي اشاره به ممکنه کوي لا تقتل الصيد وانتم حرم مراد صید البر دی وحل لكم صید څنګه راځي بحری حلال شوی دی من جمله دا غین ازاله الشعر والظفر نکان بنکمه وختان بنکمه لا تحلقوا رؤوسكم استدلال من جمله دا غین استعمال الطيب خوشبوئی بنا لګي من جمله دا غینا زعفران او دا نبی علیہ السلام نے کړی دی لا تلبسوا شیئا مسه زعفران او ورس ابن عمر سے روایت دا اشیاء چې نارینه زنانو ته عام دي هغه چې مختص بالرجال دي لبس المخيط والخفين موزی غسل خنګری پټشي دا ناروا دي نارینه د پاره او ګندل شوی جامه غسل ناروا دي تغطیه الراس د سر پټول نارینه ته ناروا دي هر چې د مخ پټول دي فیعم الرجال والنساء خذب مخ نه پټي البته کدا سي چې داسې لري او چتر لکال تصبرقي دي داسې چتر جوړ کړي پرده بار ته پرتای چې په مخ نه لګيږي هغه به په حکم د خیمه کې دي هغه روا دي اته ته په خیمه کې کېنی سر خو دې پټ شو کنه خواښستانه جدا ده نو خزم د مخ نه کړه پرده لري وا واک نه کوي خدا د چې دغه مونږ کې کار مخ ګرځيږي نو دا خدا دا امام مالک امام شافعی امام احمد سے دا امام سے برائے اور امام مالک سے اور امام شافعی امام احمد سے وہ یختص بالنساء مخ پټول چې دین داخلي پورې خاص دي کچرته سړی پټک نو سبا کلیش فاحنا پوی چې دا سړی به نه پټي خزه به نه پټي فسوق کې دې ته اشاره ولا فسوقا معاصی نشته یعنی محرمات الاحرام باندې وما تفعلوا من خير ما تاسو کوي د سنیکین صدقه وغيرها يعلمه الله فيجازيكم به وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بعضو حاجانو بزان سر سرولل بعضو بسنر اولل بے سوالونه کولل تا غیبان رب دی وتزودوا تو خیر اولئ
آغا انداز چې تاسو سفر کې پکاريږي یقینا غرض توفونه چې کم دی التقوا ځان ساتل له سوالنا التقوا معنا ما يتقى به من سوال الناس چې د خلکو د سوال نه پېژان ساتل کی یا غرض ذات نه تقوا مصطلح دا ځان کراوري وتقون یا اول الباب ذوی العقول لیس علیکم جناح نشت پتا سو بال پدې کې ان تبتغوا چې طلب کې فضلا سروزی من ربکم بالتجارات بعضی خلکو بد غنل چې حاجی سړی و تجارت د پاره څه شی روان کړو په احرام کې ودا خو حاجی داجی دی حاجی نه دی پیسو تروان رد پراغه چې دا سباق نه کوي خیر دې کڅوک دا احرام تړلې دې سفر کې تجارت مر سره کوي فیدا فتم من عرفات کلچین افتم معنا رو ګرځیدای دفعتم یا فتم معنا نزلتم را کوشوي د عرفات نام واپس را روان وي فذكر الله یا دو خدای تعالی بعد المفیت بمزدلفه عند المشعر الحرام د مشعر حرام سره مراد د مشعر حرام ناخر د مزدلفه کې یو غر دی چې جبل قزح ورته وای باقي ټول مزدلفه چې کم نه دا محل د وقوف دی ارزه کې ودرې دی شي بیا که تاسو چرته لاړی کنا نمونه د پارا التداسر چې د نور پریوتو په اړه باندې تقریبا کعبه پاتې کیږي او عرفات چې کوم دی د نور خطو په اړه مایل دی لږ داسې مایل دی د عرفات نه چې راځي لوی چړې دا غر دی خو سیا ور کړی دی په دې براخه جراخه څنګه چې د دې مزدلفه بوټ ترادن نکیږي دی لاسته وړو کې غر دی او دی لاسته لوی غر دی نه خیدار چې دا کم پیدل حجین پر روان دي د دې سره دلته یو پوخ سرک د غر شاته توشوي چې گاڑی کې خلک پر راځي دا پیدل حجین په دې مین راشي دی روډ باندې او شاته نو دا غر چې د پوخ سرک او د پیدرو په مینز کې راغلی لوی غر دی ډیر غټ دغه غر مشعر حرام دی دې ته چې څومره برخه اجر زیات دی خدا د افغانستان او د ایران دا صوفي او زاهدین حاجیان هغه داسې پتر پر رسیدلی دومره بر ورختلی نو دا موږ د پاکستان دا کمزوري حاجیان دومره ستړي چې دی هغه دشت کې سملی دا موته توري دا ډېر لوی سفر دی درې څلور ورځې دی خو ګوره ډېر مشکل عبادت دی حجسان عبادت نه دی یوازې د عرفات او حرم شریف دومره نږدې علاقه نه ده ګوره لکه د دې نه چې مهاجر بازار ته سړی پیدل لاړ شي خره دومره مزل دی دا مزل تال ته وکا بیا داغه خو بیا پسې دی په نیمه مزل بیا راوکا او مزل هم داسې مزل چې داسې لکا او خلق رواني داسې جخت نه ختی رواني سره نو بیا پته لګیږي چې دا یوازې او بل دلته داسې چې د احرام چې دی دا فرض دی فرضو کې ته په فرضي منځ کې ودرېږه څومره بوج در باندې چې زر وزم هلته پرتاو د انوار وي فیض وریږي رحمت وي تنګېږي ورکې داسې پکې به تنګ او دومره بستړی ته به وایي چې دنیا دا ټول کارونه ما کړي دي نو دلته مشعر حرام دغه غر دی جبل قزح ورته وایي قزح او تمامه مزدلفه چې کوم دا زید وقوف دی ته ودرېدی شي سبې مونږ نه بعد وقوف کولی شي سوا د چانا وادي محصرنا چې په دې کې په اصحاب فیلو باندې عذاب نازل شوی وو عربانو ډېر خدمت کړی دی ته بورډونه لګولي واذکروا یادوي خدای تعالی کما هداکم لکه څنګه چې دې تکړه تاسو د پاره لمعالم دینه او مناسک حجه صفا وحی جلی سرا صفا وحی خفی سرا صفا وحی جلی سرا صفا وحی خفی سرا محبوب علیہ السلام چې کوم تعلیمات درکنو هغه طریقه باندې یاد ویا وان کنتم اگر کوي تاسو من قبلین داین وصلیه شو اگر کوي تاسو من قبله من قبل هذا لمن الضالین قاما قاد گمراهاننا ثم فیدو بیا راو ګرځيږي را کوشه قریشیانو خاصتا تاسو من حيث افاض الناس د کوم ځای نه چې را ګرځي او را کوزيږي خلک قریشیان برال المزدلفه کې پورې دلته بودری د عرفات ته بنتلل د عرفات چې دا خو به حرم نه بار کیږي صحیح وې مونږ خو قطان الحرم یو مونږ د حرم باشندگان مونږ شرف لرو مونږ به حج کوو خو مونږ به د مزدلفین بار ته نوځو دا د دوی رواجو رد ور باندې کوي چې دې مسله کې مکی والو غیر مکی او شان ده
ثم افیدوا بیا را کوشئ او ګرځئ قریشیانو من حيث افاض الناس، یعنی معنا دا یو ځل عرفات ته ورسیږئ بیا د عرفات نه راتاو شئ، خو د حرم نه مینا ته ځي، د مینا نه بیا مزدلفه بیا عرفات ته ځي، ورته وایي عرفات ته ورسئ د هغې ځای نه راوګرځېږئ، د مزدلفې نه مه راګرځېږئ. واستغفر الله بخنا غواړئ د خدای تعالی نه څه چې درنه شوي دی. ان الله غفور للمؤمنین رحیم بهم. فاذا قضيتم ان اديتم کلم چې ادا ک مناسککم عبادت د حج خپل، فاذكروا الله یادوي خدای تعالی بالتکبیر والثنا کذکرکم آباءکم، پشان د یاد ستاسو پلارانو خپل لره د جاهلیت په دور کې، او په معنا د بل او شد ذکر یعنی بل اشد ذکر، بلکې راغینم ډیر زیات په ذکر کې. دوی رواج دا بیا براو ګرځیدل حرم شریف ته، یو ځوان به پاسې د ویل وای چې زه خود فلانی بچی ما زما پلار دومره مرګونه کړیو، دا نخرې به کولې. رب کریم ورته وینو هغه جاهلیت دوره ختمه ده، اوس چې واپس را لې فذكر الله بالتکبیر والثنا کذکرکم آباکم بل شد ذکرا، پلار نزیات چې هغه بدی یادو اوس الہ یاد کا. فمن الناس بعض خلقنا قد يقول چوای ربنا اے رب زمون آتنا را کې مونږ لر نصیب زمون په دنیا، فیوتاه فیا دنیا کې ورته بدل ورکول شو، لكن وما له نیدل په آخرت کې من خلاق صبرخ نصیبا. ومنهم بعض الذين قد يقول چوای ربنا اے رب زمون آتنا را کې مونږ لر په دنیا کې حسنه او نعمت، او په آخرت کې حسنه چې جنت ده، او ساتي مونږ عذاب النار یعنی بعدم دخولها. داول جماعت چې کم دینو دا شقی ادنا شو، دا دویم جماعت شقی سعید ادنا شو، سعید ادنا. اصلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قران کریم پوی دی، دا د وحی خفی پوری تعلق لري. باقی دا آیتونه او د دین به ډانچه د حج جوړول او هيئت د حج جوړول دا ډیر مشکل کار دی. همدا فقها دي چې د آیتونه نه چوڑ کې مخ کې رستو یو دی کې او حدیث ور سره زم کې، او تا ته په کتاب الصلات او کتاب الحج کې د مانزه د حج احکام په هدايه کې دریات لوی خدمت فقها وکړي. کدا هدایت چرته نه وې کنه او دا سنن نه وې، او دا کتابونه چې د فقه په طرز لیکل شوی د حدیث دا نه وې، نو بیا به وابي ته مونږ ویلو چې راشه واست مسله د مانزه پیدا کا چرته دا بچا پیدا کوي. اصلا دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه سنت دادا چې کله انسان طواف کوي حجر اسود نه شروع شي، رکن عراقی ترازی، رکن عراقی نه رکن شامی تراشي، رکن شامی نه رکن یمانی تلړ شي، رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې بدا دعا نبی علیہ السلام کولا چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، دا سنت تا. نو باز خلق دي چې هغه دلته صرف دا وایي چې ربنا آتنا فی الدنیا، صحاجانم دا سشتا ای دې د پارزي چې زمالدار شم، قرضو کې خلکو نه حجل ته دعا قبلي کې ټول د دنیا دعا غواړي، نو الهوی دنیا ورکم وتخماله فی الاخره من خلاق، او بازی چې دنیا او آخرت دواړه غواړي. ابن عباس ابن یو ترجمه په حسنه کې دا منقوله ده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه امراه حسنه وفي الاخره حسنه حورا عینا. دې دنیا کې مخسته بی راکه چې تابعدار وي، هغه دنیا کې مخسته بی راکه چې حورانی دي. هغه یو ترجمه دام کړی دا. اولئک دا کسان لهم دوی د پاره نصیب برخی ثوابونه دي، مما عملو کې دا من اجلیه ده، مما کسبو اے من اجل ما عملو من الحج والدعاء، د وجه غنا چې دې کړی دي د حج او د دعا نه. اوس دا مؤمنان د ورځ د قیامت ته نه خفکیږي چې دا په زر کاله یا 50 کاله را زب جنت ته زم خدا 50 کاله انتظار وسنګ کوم. مومن بشارت راغه چې والله سریع الحساب، جل کون کې د حساب ده. په مومن باندې روایت کې راځي دومره آسان به تیر شي لکه نصف النهار من ایام الدنیا، د دنیا په ورځو کې نیمه ورځ. دویم روایت دا دومره آسان به تیر شي لکه حلب و شاتنا ګډ چلوشل کېږي. بل روایت دا دی لکه د مازیګر سلور رکعات مونږ چې کېږي. بل روایت دا چې طرفت عینا، بس دا د خلکو اندازه ده. څه خلکو مؤمنانو خاصانو باندې طرفت عین وي، پچا باندې به د ګډ لوشلو ټیم وي، پچا باندې به سپینهار وي،
پچا باندې بزر کالی پچا و 50,000 کالی. واذکر الله او یاد او خدای تعالی فی ایام معدودات فآغا ورزو معدودو کین چی ایام التشریق الثلاثه. دلتا اکثر خلق پدې مطلب باندې پوهیږي نه دا تکبیرات التشریق ته اشاره ده او یا تکبیرات عند رمی الجمره ده. یاد او خدای تعالی په تکبیر سره عند رمی الجمره ته کله چې شیطانان ولای فورزو معدودو کې چې ایام التشریق ورځې دي 3 ورځې دي. یا یاد او باری تعالی د مانځنه بعد نو دا هغه ټول دنیا مسلمانان چې د مانځنه بعد تکبیرات تشریق وایي هغه ته اشاره ا تکبیرونه چوي. فورزو معدودو کې دا ورځې معدود څومره دي؟ رائے دا حضرت علی کرم اللہ وجهه یاران دا مذہب زمون ور سره دی هغه وی من فجر یوم عرفه دا عرفه د ورځې سبا مانځنه بعد به شروع کې الی بعد صلاه العصر من آخر ایام التشریق. دا ایام التشریق دا ورځې اخیری ورځ د مازیګر د مانځنه بعد ختمېږي. نو د دوی په دې قول باندې ټول سورې رالې 5 ورځې 3 ورځې ایام التشریق ده. دویم ورځ د اختر باندې شروع کیږي ښا اول ورځ نه دویم ورځ ایام التشریق دویم ورځ د اختر شروع شي. نو د اختر دویم ورځ دریم ورځ څلورمه درې دا شوي یو ورځ عرفه شو نو نا یو ورځ اختر شو څلور یو ورځ عرفه شو 5. خو په دې 5 ورځو کې دا عرفه دا اختر او دا نور ورځې څلور ورځې 5 نو شل جوړ شو او په دې اخري ورځ باندې د ماجیګر مانځنه بعد به ختم کې ماقام ما پستان تلری کا نه 5 شنه دولری کا دریش. نو یاران د مذهب زمونږ وایي چې دریش منځونو کې به تکبیرات ویلې شي دریش منځونو کې. اکم چې د یارانو په مذهب زمونږ احناف روان دي نو مذهب ورته معلوم نه دی. دوی ایام التشریق پیژنې نه دی ویګنې د اختر په اول ورځ به شروع وي او اختر په دریم مازیګر بخلاصي. ډېر جماعتونو کې تاسو وګورئ د یارانو په مذهب عاملین دي خو د اختر دریم ورځ اخلاصي. نو کله یارانو مذهب او حضرت علی سے برایت څوک خپلای نو د اختر دریم نه د اختر د څلورمې ورځې مازیګر دریش منځونه به پوره کوي. دا یو قول. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام صاحب د عبد الله ابن مسعود صاحب سره ډېر کلک یارانو دا اېدا په کوچی پیدا کې بل چا پسې نصیب یا د دوړه مرګري دی وای چې د عرفه د 70 به شروع کې خدای یوم النحر اخري مازیګر منځ نو 2 ورځې شوې منځونه تو شو 5 ورځې عرفه ورځ مون شو او 3 ورځې نور نو د په نسبت اتمنځونه د اختر د اولی ورځ اخري یوم النحر. دریم قول عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عبد الله ابن عباس سے او زید ابن ثابت دا صحابه مرګري دي. دوی وای د یوم النحر دی عرفه نه یادي یوم النحر د ماسپخین د مانځنه به شروع شي الى بعد العصر من آخر ایام التشریق او د اختر د څلورمې ورځې د مازیګر د مانځه پورې. نو د دوی په نسبت باندې